بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم ډاکټر ولی محمد احمدزی د کیور انټرنیشنل هسپتال کابل افغانستان د فیملی میډیسن ټرینر متخصص یم. تاسو ته غواړم چې یو کیس پریزنټ کړم د اکیوټ پانکریاتایټس په باره کې او فعلا بیا غواړم د اکیوټ پانکریاتایټس په باره کې په خلاص ډول باندې د هغه تداوي انظار او اعراض او علایم تشریح کړم. هیله لرم چې نوموړی کیس تاسو لپاره جالب وي او د استفادې وړ وګرځي. یو ځوان 15 کلن ځوان د کیور شفخانې اتاق عاجل ته مراجعه وکړه. مریض پخوانۍ تاریخچه د کومو امراضو نه لرله. مریض شدید شکایت د اپیګاستریک شارپ پین نه شکایت کو چې نوموړی درد د شا طرف ته انتشار کو. مریض دلبدي استفراقات لرله. په فزیکي معاینه کې مریض کوم ډسټرس لاندې نه و. وایټل ساین چې و، ټمپریچر یې 30 و، هارټ ریټ 100، ریسپایریټري ریټ یا تنفس ریټ چې و 100 و. په نور فزیکي معاینه چې وه نورمال و. یوازینی مریض د اپیګاستریک پین درد نه شکایت کوي. پالپیشن په واسطه باندې ډیفیوز ټینډرنس و او هغه معاینات چې پازیټیو دبلیو بي سي 20,000 و، امایلیز 500 او لایفیز 1500 و. نور معاینات د لابراتوار چې و نورمال رینج کې قرار لره. نو نوموړی مریض موږ د اکیوټ پانکریاتایټس په تشخیص که او نوموړی مریض موږ تداوي کوو. موږ د دې لپاره چې وخت زیات ونه نیسي غواړم چې خاص کم اندازه ډول باندې د اکیوټ پانکریاتایټس په باره کې معلومات درکړم. اکیوټ پانکریاتایټس د سلایډ ته چې تاسو وګورئ نوموړی سلایډ د خلاصه ډول باندې د پانکریاتایټس اناتومي فزیولوژي تاسو ته وایي. اکیوټ پانکریاتایټس پاتوفیزیولوژي د اکیوټ پانکریاتایټس دا شی ده چې کله د پانکریاتیک انزایم د پانکریاس څخه د باندې خارج شي او د نوموړي حجراتو د انفلمیشن سبب وګرځي او هر هغه حالت چې د نوموړی پانکریاس متضرر کوي که هغه تروما وي یا نور عدم کلولیتیاز وي د دې په اسبابو باندې به زه وروسته په مفصل ډول باندې وغږیږم. د اکیوټ پانکریاتایټس عمده اسباب چې دي چې دا ګال سټون ده یا د تریخي تیږې دي او د الکول یوزر دي. نور اسباب چې دي اډیوپیتیک دي، تروما ده، سټراید دي، وایرسونه دي، ممس وایرس ده، سایټومیګل وایرس ده، اپسټین وایرس وایرس ده، اټویمین ډیزیز دی چې عبارت له سیستمیک لوپرتوماتوس پولی ارترایټس ده. د لړم چیچل هم سبب دی اکیوټ پانکریاتایټس ګرځي. هایپر کلسیمیا او د ترایګلیسراید لیول چې کله چې لوړ شي دا هم سبب دی پانکریاتایټس کیږي. او یو بله معاینه چې ای آر سی پي کله وایي د مریض د تشخیصیت لپاره یا د تداوي په خاطر باندې استفاده کوي هغه هم 5 نه تر 10% پورې د اکیوټ پانکریاتایټس سبب کیږي. بعضې دواګانې چې دي تیازاید، سلفوناماید، ایسی انهبیټور او د درد دواګانې نان سټیرویډ انټي انفلاماتوري ډرګ ازوتایپرین هم سبب دی پانکریاتایټس کیږي. کم اندازه باندې بعضې اسباب چې دي د پانکراس بعضې انومالیانې دي چې په دا تصویر کې تاسو ښه ډول باندې ویلی شئ او بعضې اسکیمیا چې بایپاس سرجري ده او سیسټیک فایبروز هم د اکیوټ پانکریاتایټس سبب کیږي. دغه عکس ته تاسو وګورئ چې عموما دغه لړم چې څوک چې سبب د اکیوټ پانکریاتایټس اعراض او علایم چې دي مریض د شدید اپیګاستریک د درد نه شکایت کوي. دا درد چې د معمولا په شدید ډول باندې په آنن شروع کیږي. مریض دلبدي استفراقات لري، عمومي ضعیفوالي شکایت کوي، مریض د زړه ضربان زیات وي، امکان لري چې مریض تبه ولري یا ونه لري، مریض امکان لري چې هایپوټنسي وي یا په شاک حالت کې ولري. یو څو علایم دي چې دا علایم هم په اکیوټ پانکریاتایټس کې موجود دي په نام د ګری ټرنر ساین په نوم باندې یادېږي چې مریض یو کایموز لري د پلانک په ناحیه کې او یا کولین ساین په یو بل ساین ده چې پیر امبلیکل ساحه یا د نامو شاوخواته مریض د ډسکلریشن یا ایکایموز موجود وي. تفریقي تشخیص باید مریض د بایلري ډیزیز سره وشي او د انسداد اماو سره وشي او هغه مریضان چې د میزیجنیک اسکیمیا سره باید وشي. انمای خصوصا انفیریر وال امای سره وشي. ابډومینل اورټیک انوریزم د سره باید تفریقي تشخیص وشي. ډیسټیک اورټیک ډایسیکشن سره باید تشخیص وشي او پیپټیک السر ډیزیز سره باید تشخیص تفریقي وشي. د اکیوټ پانکریاتایټس د ایوالویشن لپاره بعضې معایناتو ته ضرورت ده. هغه معاینات چې زیات تاثیر په تشخیص کې ضروري بعضې د امایلیز او لایفیز دي. امایلیز دومره سپیسیفیټي نه لري. که چیرته د امایلیز ساویه د 3 چنده نورمال حالت څخه لوړه وه نو په دې معنی چې دا مریض اکیوټ پانکریاتایټس ده. په بعض حالاتو کې امکان لري چې فالس پازیټیو یا فالس نیګیټیو موجود دي. امکان لکه
پالس نیګیټیو په کرونیک پانکراټایټس کې امکان لري چې منفي وي، په اکیوټ یا کرونیک الکولر یوریزر کې امکان لري چې منفي وي. په که چېرته د ترایګلیسراید لویه ډېره زیاته سویه لوړه شوې وي نو دا ترایګلیسراید خپله هم د اکیوټ پانکراټایټس کېږي. نو په دې حالت کې امکان لري چې امایلیز نورمال وي. بعضې نور حالاتو کې چې پالس پازیټیو یا امکان لري چې مثبت وخېږي لکه رینل فیلر، اکیوټ سیسټایټس یا د سلوري ګلانډ بعضې تومورونه یا امکان لري بایوستروما په نتیجه کې هم دا لوړ نشان وښیي. اسیدیمیا کې هم امکان لري لوړ نشان وښیي. بل ټیسټ چې ده هغه لایپیز ده. لایپیز چې ده سنسیټیو سپیسیفیټي نسبتا امایلیز ته ډېره ښه ده، ځکه امایلیز په وینې کې د 8 نه تر 12 ساعتو پورې لوړ پاتې کېږي. نو که چېرته مریض وروسته مراجعه وکړه نو امایلیز امکان لري چې نورمال وي، مګر مریض امکان لري چې پانکراټایټس ولري. نو دې لپاره چې دا لایپیز چې ده ډېر زیات رول لري نسبتا امایلیز ته. بعضې نور معاینات دي چې هغه هم د موږ سره د تشخیص او یا د مریضي د وخامت په کې زیات رول لري چې سی ریاکټیو پروټین د انټرلوکین 6 انټرلوکین 8 دا. نو دغه معاینات معمولا موږ کولی شي چې د مریض د مریضي په وخامت کې موږ سره کومک وکړی شي. نو د دې لپاره چې موږ پوهېږو چې افغانستان د خلکو اقتصادي حالت ډېر ټیټ ده، نو ضرورت نه ده چې بعضې اضافي معاینات مریض ته ورکړو. که چېرته ضرورت وي هغه کولی شو چې د ضرورت په وخت کې دې معاینات نه استفاده وکړو. ALT یا SGPT امکان لري چې 3 چندانه که چېرته د مریض لوړ و نو تاسې زیات چی ته فکر وکړئ، د تریخې تیږې ته زیات فکر وکړئ چې امکان لري چې تریخې تیږه د پانکراتیک ډک بند کړی او سبب د اکیوټ پانکراټایټس کېږي. چې نوموړی ټیسټ چې ده 9.9% سپیسیفیټي لري او 48% سنسیټیویټي لري. نور معاینات چې دي دا هم کولی شي د موږ سره په وخامت او د مریض په تداوي کې ډېر زیات کومک وکړي. هغه چې دا عبارت ده امکان لري چې کلسیم سویه په وینه کې ټیټه وي، WBC لوړ وي، BUN پورته وي. که چېرته WBC ډېر لوړ وي معنا دا لري چې دا مریض انفیکټډ ده یا انتان هم سبب د مداخله کړې ده. په دې وخت کې کولی شو موږ مریض ته انټيبیوټیک بیا شروع کړو او که BUN سویه ډېر لوړه وه نو امکان لري چې په دې وخت کې مریض زیات مایع ضایع کړي، مریض ته په کافي اندازه باندې مایعات ورکړو. که چېرته د هیماتوکریت سویه ټیټه شوې وه یا په لومړیو 8 ساعتو کې د 10% زیات ټیټه شوې وه نو دا د وخامت باندې هم دلالت کوي. که چېرته مریض ګلوکوز سویه لوړه وه، معمولا د 200 څخه لوړه وه، نو په دې حالت کې مریض موږ کولی شو په انسولین ساینسکیل باندې واچو. نو دا ټول هغه معاینات دي چې موږ سره د اکیوټ پانکراټایټس په وخامت کې موږ سره کومک کولی شي، هم په تداوي کې موږ سره کومک کولی شي. او د ایکس ری کې کولی شي موږ مریض سپال باول ایلیوس ولري، الټراساؤنډ او سیټي سکن کولی شي تاسو ته وښیي پانکراس پړسېدلی وي او فلویډ کلیکشن موجود وي، هیموریج موجود وي، نیکروزس موجود وي او سیروسس موجود وي. MRI MRCP ډېر پیشرفته معاینات دي، دا هم تاسو سره تشخیص کې کومک کولی شي. انډوسکوپیک الټراساؤنډ ډېر کم استفاده کوي، هېڅ استفاده نه کوي، خصوصا هغه مریضانو کې چې ډېر چاغ وي او نشو کولی په دغه معاینات باندې په الټراساؤنډ باندې تشخیص کړو، بیا نو انډوسکوپیک الټراساؤنډ نه استفاده کوو. په سیټي سکن کې تاسو کولی شئ چې وګورئ دغه د پانکراس تاسو ته ښیي په پانکراس ډېر اوډیماتوز شوی ده او انفلمیشن پیدا شوی، امکان لري چې نیکروز پکې هم موجود وي. مګر په یو تاسو سره کومک کولی شي چې د کرونیک پانکراټایټس وي په دغه ساحه کې تاسو کولی شئ کلسیفیکیشن ولري په د مریض سیټي سکن، مګر دا رقم اوډیماتوز نه وي. د بله معاینه چې ده په نام د ARCP په نوم باندې یادېږي چې انډوسکوپي ریټیکولویډ کولنجو پانکراټوګرافي ده. په دې کې حالت کې تاسو وګورئ دا نورمال حالت ده او په دې حالت کې تاسو وګورئ مریض دلته سټون یا تیږه موجوده ده، تریخ تیږه موجوده ده او پانکراټیک ډکس ده ډایلیټډ شوی ده. په دې حالت کې تاسو وګورئ ډېر په زیات اندازه باندې ډایلیټ شوی ده. دا هم تاسو سره یو تشخیصي معاینه ده، کومک کولی شي. دا هم تشخیصي ده، هم د تداوي په خاطر باندې ARCP نه استفاده کولی شو. اکیوت پانکراټایټس موربیډیټي او مورټالیټي چې ده نظر په د اعراض او علایمو او وخامت پورې اړه دی. که چېرته مریض نیکروز جوړ کړی نو د دې مورټالیټي ډېر زیاته ده. په کم اندازه باندې په یا سب اکیوت په حالت کې مریض ډېر شدید نه وي، د دې مریض په ښه صحیح ډول که چېرته سم صحیح منیجمنټ یې وشي په صحیح ډول باندې بېرته مریض کېږي.
پروګنوز چې دا په پروګنوز لپاره مختلف سکورینګ موجود دي چې هغه زه کولی شم تاسو ته دلته په څه ډول باندې تشریح کړم. په نام د رانسن کرایټریا په نوم باندې یادېږي. مریض که چېرته مریض عمر د 55 نه زیات وي، WBC 14,000 زیات وي، ګلوکوز 200 نه زیات وي، نو د دې جدول ته تاسو که چېرته وګورئ نو 5% مورټیلیټي ریټ ریسک لري هغه مریضان چې ساین یې د 2 نه کم وي، او 15 نه تر 20% پورې مورټیلیټي ریسک لري هغه مریضان چې 3 نه تر 4 پورې اعراض او علائم دا پورته ساینونه پکې مریض کې موجود وي. نو 99% مریض د مورټیلیټي یا وفات زیاتېږي چې چېرته مریض د 2 نه زیات اعراض او علائم ولري. نو د دې لپاره که چېرته تاسو مریض بستر کړو دغه کرایټریا نه که تاسو استفاده وکړئ، تاسو کولی شئ د مریض په وخامات او د مریض په انظارو باندې زیات معلومات لاسته. بله هغه چې دا سویټي انډیکس ده چې معمولا سیټي سکان ته د موږ افغانستان خلک دسترسي نه لري، نو معمولا کولی شئ د لومړۍ کرایټریا نه استفاده وکړئ چې سیټي ګریډ کې دلته په تشریح کړي دي. که چېرته نورمال وي نو 0 پوینټ ورکوو، که چېرته پړسېدلی وي پنکراس نو 1 نقطه ورکوو، او که چېرته پړسېدلی وي او ایکسټرا پنکراټیک چینجز موجود نو 2 پوینټ ورکوي. نو په دې خاطر باندې دغه کرایټریا نه په استفاده کولی شي تاسو ته د مریض مورټیلیټي یا د مریض وفات او انظار تاسو ته ډول باندې معلومات درکړي. اوس راځو د اکیوټ پنکراټایټس تداوي ته. نوموړی مریضان موږ څنګه کولی شو تداوي کړو؟ لومړی که چېرته امکان موجود وي هر هغه څه چې سبب د اکیوټ پنکراټایټس شوی وي هغه باید تداوي کړو. نو د دې لپاره چې دا تداوي چې دا اول تداوي چې دا باید مریض مونږ NPO یا مریض د خولې لارې باید شی ونه خوري. تر کوم وخته پورې موږ مریض کولی شو چې NPO یا مریض چې شی د خولې لارې شی ونه خوري؟ تر هغه پورې چې مریض درد ونه لري، مریض یې درد احساس نه کړي. نو کولی شو چې کله مریض موږ پوه شو چې درد نه احساسوي، کولی شو په کومه اندازه باندې مایعات موږ مریض ته ورکړو. که چېرته مریض مایعات تحمل کړو درد ورته پیدا نه شو نو کولی شو مریض ته وروسته نورماله غذا شروع کړو. د دې لپاره معمولا په ډېر وخیم حالاتو کې چې موجود نه وي د 2 ورځې یا 3 ورځې وروسته موږ کولی شو مریض ته نورمالي غذایي رژیم شروع کړو. NG ټیوب هغه وخت کې مریض ته استفاده کولی شو چې مریض دلبدي لري، ایلیوس موجود وي، او په هغه وخت کې که چېرته مریض ډېر وخیم یا نیکروټایزینګ اکیوټ پنکراټایټس موجود وي نو په دې وخت کې مریض تر زیات وخت حتی کولی شي چې 9 نه تر 10 ورځو پورې مریض موږ د خولې له لارې چې ونه کړو. نو موږ په دې وخت کې مریض د نیوټریشن یا غذایي رژیم کولی شو چې د رګ له لارې ورکړل شو که چېرته امکانات موجود وي یا ټوټل پارنټل نیوټریشن. بل دوم سټپ چې ډېر مهم ده هغه ته مریض ته باید ځکه دا مریضان ډېر زیات مایعات یې ضایع کړي، دلبدي استفراقات ډېر زیات مایعات یې ضایع کړي وي، نو مهمه تداوي چې ده مریض ته باید په کافي اندازه باندې مایعات ورکړل شو. د مریض الکترولایت باید په ښه صحیح نظارت لاندې ونیول شي. نو مایعات ورته ډېر زیات رول لري ځکه دغه مریضانو ته که چېرته په خپل وخت باندې کافي اندازه باندې مایعات ورنه کړل شي امکان لري مریض سبب د رینل فیلر شي. او د درد لپاره چې دا د درد لپاره باید مریض ته موږ مورفین یا میپریډین نه استفاده وکړو. بعضې کتابونه میپریډین زیات ښودلي مګر میپریډین دلته موجودیت یې کم ده، نو کولی شي چې تاسې مورفین نه هم استفاده وکړئ ځکه زیات کتابو کې ویل شوي دي چې کوم مورفین چې دی کوم مضاد استدباب موجود نه لري. بل که چېرته مریض د اکیوټ پنکراټایټس سبب چې ګالسټون شوی یا کولولیتاز یا د تریخې تیږه سبب شوی، تریخې تیږه تللې وي د پنکراټ ډکټ یې بند کړی، نو دې لپاره ښه تداوي فعلا په افغانستان کې موږ امکانات نه لرو. ARCP ده چې ARCP هم تشخیصیه هم تداوي کې موږ سره کومک کولی شي. د هغې چې دا نور یو بله مهمه نقطه چې ده چې دا مریضان د زیات فشار لاندې وي، د دې لپاره چې د سټرس السر څخه جلوګیري کړو مریض ته کولی شي مریض ته اومپرازول شورته. د دې کمپلیکیشن چې دي اختلاطات چې دي نیکروټوزین پنکراټایټس ده چې ډېر وخیم اختلاط ده، او سیډوسیس به امکان لري چې که چېرته وړکای او اعراض او علائم موجود نه مریض فقط فالو کوي بیرته دوه مریض راغواړي الټراساونډ ته. که چېرته سیډوسیس غټ شوی نه دو همدې فقط عادي فالوآپ ته ضرورت لري. که چېرته سیډوسیس غټ شوی وي او د مجاور انساو د انسداد سبب کړی یا مریض د دې امکان لري چې رپچر وکړي، نو په دې وخت کې باید جراحي مداخله
اختلاطات بل چې د انتان دی چې د دې مریضانو لپاره باید چې مهم اختلاط چې د انفیکشن د سبب د سپسیس کیږي نو په دې لپاره چې د دې ته انټي بیوټیک شروع شي او شروع نشي ورسره نو ښه خبره ده که چېرته مریض په وخیم حالت کې راغلی وي انټي بیوټیک ورته شروع شي ځکه اپ ټو ډیټ هم ویلي دي چې اپ ټو ډیټ ویلي دي چې دې مریض ته تاسې باید انټي بیوټیک شروع کړئ ښه انټي بیوټیک کوم انټي بیوټیک دي په نام د ایمپینیم په نوم باندې یادېږي باید هغه انټي بیوټیک نه استفاده وکړئ دوام یې چې ده د 7 نه تر 10 ورځو پورې باید دوام ورکوي ورته د دریم بل اختلاط عمده اختلاط چې ده رینل فیلر اکثره دغه مریضان چې دي هایپوولیمیک وي نو سبب د رینل فیلر کیږي نو دې لپاره مریض ته که چېرته په صحیح ډول باندې تداوي شي کافي اندازه باندې مایعات ورکړل شي نو موږ کولی شو رینل فیلر نه جلوګیري پلمونري امکان لري چې په غوښې حالات کې اټلیکتازي پلوري ریفیوژن نمونیا او ار ډي اس سبب وګرځي نور اختلاطات چې دي میتابولیک هغه دي چې هایپوکالسیمیا هایپومګنیسیمیا هایپر ګلایسیمیا موجودي وي او د جی آی بلیډینګ امکان ولري چې سبب عمده استرس ده او امکان لري چې فیستولا تشکیل انظار د اکیوټ پانکریاتایټس چې دي معمولا په ډېر وخیم حالت چې موجود نه وي په 15% نه تر 90% پورې انظار یې ښه دي مریض ښه صحیح شفایاب کیږي او نوموړي اعراض معمولا 3 نه تر 7 ورځو پورې دوام کوي او که چېرته 10 نه تر 15% پورې بعضې مریضان د اتاق عاجل بستر ته ضرورت لري هغه حالات دي چې مریض نیکروټایډ پانکریاتایټس ولري یا مریض په سیپسیس حالت کې موجود وي یا بعضې کرایټریا چې ما مخکې ذکر کړی مریض عمر زیات وي دبلیو بي سي ډېره لوړه وي او په څنګ کې ورسره ډایبیټ موجود وي یا کرونیک نور امراض ورسره موجود وي نو په دې حالت کې مریض د آی سی یو یا د اتاق عاجل تداوي ته ضرورت لري د دغو مریضانو معمولا وفیاتو اندازه 50% ته رسیږي ډیره زیاته مننه زه د تاسې نظرونه او پیشنهادات ته په هیله یم زه پوهېږم چې په نوموړي پریزنټیشن کې بعضې غلطیانې موجودې دي ځکه ما ډېر په عجله باندې وکړه دا لومړی پریزنټیشن و د ما او 15 دقیقې وخت مې لره خصوصا ډېر زیاته مننه کوم د محترم استاد ډاکټر صاحب بابري او د محترم استاد ډاکټر سوریا څخه چې ماته یې موقع راکړه او که چېرته تاسې بعضې نظریات لرئ کولی شئ د فیسبوک له ډاکټر پر افغانستان څخه خپل نظریات نوشته کوئ او مستقیما که چېرته غواړئ کانټاکټ وکړئ د موږ د محترم استاد ناصر اوریا @yahoo.com څخه تاسو په تماس شئ ډېره زیاته مننه تشکر د ما د دې ریفرنس چې ده د دې پریزنټیشن اپ ټو ډیټ او واشنګټن مینوال ده تشکر مننه